اصغر نمی اصغر خان پلور یې رمضان نمی زه بخته جانه نامه مور یې یم شپږ میاشتې چوټې وه درې ترې وې درې پوتې وې غره ته تللی وم خر یې رولېږ په لرګي خپل ادنه خو د بره بونډ یې په روډ کښې ونیو چې بره په روغه ودمه شوه بایمینه یې ښخ وي وراري کوي به ورسره یو ورور زیان بیا څلور میاشتې ښه نه وه د سبقه وله وه بیا یې خلوص شو یا د دا یولسم خو لکه چې شیرې دی چې دی نستی پته یې نسته مړه یې ژوندي پورې په دوبۍ کښې بس چلو وه په تلیفون کښې لوړ زوت نشته نه یې نیګانې شته نه یې ترېنه تربرینه شته هېڅوک یې په تلیفون کښې نشته دی نیبوک خو ډېر ځنډن دوبۍ ته تللی و غټ وخت یې وستلی و زه بېموره یم سر مې لنډېږي غږولي یو دا ارمان دی چې یور مې دی په جنس ولګی چې دی نه دا اصغر دی اصغر نمی اصغر خان پلور یې رمضان نمی زه بخته جانه نامه مور یې یم هېڅ بدرګي نه یې کوي ژوندکي ته یې ویلي وي چې تو ته یې 300 روپۍ د تره درکړې دا به مینه تو ښخوي ژوندکي ورته ویل دي چې دا کور موږ ور زده نه دی خپل ښخوئ زه چې کیسې ترې راله وړولې په دې دا ماما دا تره یې ماما بولو چې کیسې ترې راله وړولې چې ده ورته ویل چې سړی ومې ولولې ومې ګولې ورباندې وبوس ورباندې وبوسه د ماښام چې کړي نه دو ښخ هم نه دي موږ پې پوهېږي نه خپل ښخوئ چې په دا کار ورته وکړه پابجي نریا د مړه ژوندي معلومات نشته نر یې خوالي ویله مې خدای دې بیا مې تو که دی ژوندی و خدای به یې ورځ ورباندې وویني چې ته کوشش وکړه چې خدای کې ما جوړوي وکړي مور یک یور امید دغه دی که نه د الله نه مې لوی امید دی چې یک یور ژوندی وي ها خدای دا وکړو چې تر زر یې دې ته نه وکړي ملګرو دغه چې کومه مورکۍ ده دغه بچی اصغر خان ول محمد رمضان چې دغه په دوبۍ کې به یې کار کولو هلته به ډرایور و او دوبۍ ته به تلو راتلو نو دغه چې کله په 2010 کې راغلی و په 6 میاشتې چوټي باندې نو 3 میاشتې چوټي یې تېره کړې وه 3 یې ورته پاتې وه نو چې کله دلته په علاقه کې خیسور د دوی ابایي علاقه ده دلته یو واقعه وشوله یا دماکه وشوله نو په هغه پس چې ده په خپل خره باندې لرګي راوړل د خپل وراره سره نو هغه چې کوم دی د دوی هغه یې ورسره اوچت کړلو د هغه سره اصغر خان سره نو بیا دغه آینده پاسپورټونه راسره دي دا دوه سره پاسپورټونه چې د یو استعمال کړی د ایکسپایر شوی دی بیا هغه بل هغه د په دا باندې ویزا وغیره لګېدلي دي هر شی 2012 پورې هغه ټایم هم شته پکې نو دغه یعنې د خلک چې کوم دي دغه رنګ یې اوچت کړي دي بیا هغه وراره چې کوم و څه 3 میاشتې پس 4 میاشتې پس یې راخلاص کړی و دی تر اوسه پوره بېدرکه دی د ژوند او د مرګ یې هېڅ پته نه لګي نو موږ د ریاست نه دا خواست کوو لکه څنګه مورکۍ دغه خبره وکړله چې دوی ډېره بیماره ده او د دې د ژوند اخري دغه بعد یعنې دا یو خواهش دی چې یو دی دو خپل بچی چې کوم بچی دی دغه وویني نو ریاست نه او د آرمي نه موږ دا خواست کوو دغه ظلم د بند کړلی شي او د دوی چې کوم بچی دی اصغر خان ول محمد رمضان دغه د رها کړلی شي